الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امید لرم چې انشاءالله اوس پورې تاسو په دې پروګرام کې ډېر څه زده کړي وي او د سفر کې ما سره یو ځای شوي یاستئ چې کوم اسلامي لارښوونه ده او موږ اسلامي لارښوونې پروګرام کې ټول ادیان په چاڼ کې مچولي دي او دا ګورو چې څنګه د ساینس او د منطق په بنیاد باندې دا ثبوت کو چې اسلام حق دین دی او هیڅ یو بل دین موږ ته زموږ د ژوند مهمې پوښتنې نشي جوابولی. هغه دی چې موږ چا جوړ کړي یو، ولې جوړ کړي یو، دلته زموږ مقصد څه شی دی او موږ چیرته ځو. موږ مختلف ادیان ارزیابي کړل، وم کتل، لیکن متاسفانه د دې بنیاد د ساینس او منطق موږ ونه کولی شول چې په ها منطقي ډول باندې انتخاب کړو چې دا واقعا یو حق لاره ده او دا واقعا یو نهاد کېدلی شي چې موږ ته جواب راکړي. خو متاسفانه نه. الحمدلله اوس موږ په اسلام باندې هم خبرې کړي دي چې اسلام د ژوند د ټولو سوالونو جوابونکی دی او اسلام حق دین دی او د باندې موږ ډېر تفصیلي بحث کوو وروسته په دې موضوعاتو باندې چې ولې اسلام حق دی، ولې د الله عبادت کوو، همچنان څه ثبوت لرو چې الله او د هغه رسول حق دی او قرآن څه ثبوت لرو چې حق دی. انشاءالله د باندې به موږ وروسته تفصیلي خبرې کوو. لیکن نن سبا چې ډېر زیات بحث کیږي، ډېر زیات خلک ډېرې بټنې په چقوي، هغه د الحاد دی. خلک وایي چې الحاد د ژوند صحیح لاره ده. د باندې موږ همچنان بحث کوو چې آیا الحاد د ژوند لاره کیدی شي؟ که کیدی شي نو آیا دا زموږ پوښتنې جوابولی شي او که نشي کولی؟ بنیادي ژوند پوښتنې. نن موږ به د الحاد تاریخ لولو چې د کوم ځای نه شروع شو، ولې شروع شو او ولې خلک ملحدین کیږي. د باندې به هم موږ انشاءالله خبرې کوو. الحاد لنډ تعریف دا دی چې په انګلیسي کې ورته ایتیزم وایي. دا بیا الحاد په ډېر مختلفو بخشونو باندې تقسیم شوی دی چې هغه کې پینتیزم د باندې موږ په اولي پروګرام کې ډېر تفصیلي خبرې کړي دي. الحاد لنډ څه شته وایي چې هر هغه څوک، هغه عقیده چې الله ردی، یعنې د الله علویت او ربوبیت زموږ په خپل ژوند کې ردی، هغه ته موږ الحاد وایو. کیدای شي بعضې وایي چې الله شته خو زموږ ژوند سره هېڅ رابطه نه لري، دا هم یو ملحد ګڼل کیږي. یا بیخي الله وجود نه لري، یا اسلام بهترین قانون نه دی، دا یو انسان جوړ کړی دی، دا هم په ملحد ډوله کې راځي. دغه نظریات متاسفانه چې ډېر زیات خپور شوي دي، د باندې موږ تفصیلي خبرې کوو انشاءالله. خو زه غواړم چې د تاریخ اول نه شروع کړم تاسو ته. په قرآن کې ډېر بحث اهل الکتاب باندې شوی، یا اهل الکافرون، یا اهل الکتاب، لیکن په ملحدینو باندې بحث شوی دی، خو په هغه جمله کې نه کوم بحث چې په یهودیانو ته، نصرانو ته او همچنان نور ډلو ته شوی دی. ځکه چې دغه الحاد مسله بلکې ډېر نوې ده. زیاتره کتابونه چې موږ لولو د عمر ډېر زیات کم دی، بلکې د اسلامي تاریخ او اسلامي بخشونه چې موږ راواخلو، اولین ځل دپاره چې د الحاد واقعا لږ زره په ګرمش شو او خلکو سره مذاکرې شروع کړې، هغه په 8مه سنچري کې وه. په 8مه سنچري کې په د باندې بحث و، بلکې دغه نظریات په هغه ټایم کې امام ابو حنیفه هم رد کړي دي چې دهري نظریاتو دغه دهري په خپل لیکنې کړې وي او هغه ویلي چې موږ بنیادي ډول باندې کولی شو دا ووایو چې کائنات یو خپل جوړښت شوی دی او موږ کولی شو ټول خپل د ژوند جوابونه د همدې کائنات نه چې کوم امپیریسزم ورته وایي، یعنې فزیکي مرحلې نه لاس سره وړو، هېڅ ضرورت نه لرو دا ووایو چې کائنات خالق لري او د هغه خالق موږ ته حکم کړی دی یا موږ ته قانون راکړي دي چې څنګه ژوند مخکې وکړو. نو الدهري دغه دهریه نظریات امام ابو حنیفه رحمه الله وتعالی ډېر په جرأتۍ سره همیشه په مذاکراتو کې ډېر ښه مارتول کړي دي او ډېر ناکام شوي دي. بلکې امام الغزالي رحمه الله وتعالی هم چنان په دې مسلو باندې ډېر زیات جوابونه ورکړي دي په شمول د ابن القیم، ابن تیمیه. خو امام الغزالي ډېر ښایسته یو څه لیکلي دي دهریه باره کې، یعنې دغه په هغه ټایم کې ملحدینو الحادو دې ملحدینو ته یو مثال ورکړی دی چې د دوی ډول لکه میږتانه دي چې د کتاب نه تیریږي، رنګ ګوري او قلم ګوري، نشي کولی چې لیکوال وګوري چې دا لیکل څوک کوي او لیکوال یې څوک دی. یعنې بنیادي که ته فزیکي سلسله راواخلې او ته دې نتیجې ته راشي چې دا کائنات جوړ دی او موږ دا کائنات ارزیابي کولی شو، فزیکي زده کړې پې کولی شو
او دې موږ ته ټول جواب راځي. امام الغزالی رحمه الله تعالی د ده مثال د میګاتونو سره ورکړی چې میګاتون په کاغذ باندې تیریږي، فقط رنګ ګوري، کاغذ ګوري، لیکن دا هیڅ نشي لوستلی چې د کاغذ باندې لیکل شوی څه شی دي او چا لیکلي دي. نو دا عموما د امام الغزالی او د شیخ ماشاءالله الحمدلله د حنفي مکتب چې کوم بنسټګر دی امام ابو حنیفه امام اعظم، دوی باندې ډېر ښه مارتولي جوابونه ته ورکړي دي او په هغه ټایم کې دا تقریبا یو حده پورې ختم شوی و او ډېر بحث په ده باندې نه و، بلکې نور بحثونه خلکو کول، یعنی د دوی د دهري مذهب دوی ډېر ښه لاندې کړی و، دوی لاجواب پاتې وو. وروسته په 14مه پیړۍ کې په غرب کې چې کله د چرچ او د دولتونو سره اختلاف راغی، چې کله ساینس ترقي وکړه او ساینس به همیشه ډول سره په چرچ سره په خلاف و، ځکه چې په بایبل کې هغه شیان ذکر شوي وو کوم چې به ساینس مقابل ردول. مثلا بایبل کې ذکر شوي وو چې اول ځمکه جوړه شوې ده، بیا مر جوړ شوی دی، ځمکه هواره ده ګرده نه ده، اسمان چتونه لري. نو ساینس به دا ردوله. نو چې چون ساینس دا رده کړه، دا نه و چې دا ساینسدانان ملحدین وو، نه، چون دوی کولی شي چې خپل افکارات دفاع وکړي. دوی دا وویل که ته داسې خدای معرفي کوې یا داسې مذهب معرفي کوې یا داسې دین معرفي کوې، نو دا دین غیر منطقي دی او ساینسي چې کوم جامعه وه هغوی دا مکمل رد کو، په بدل کې مکمل حتی الله او د خلقیت رد کو. ځکه چې کوم تعریف دوی د الله ورکو هغه تعریف غیر منطقي و. په حیث یو شعوري انسان او عقلي انسان ته څنګه قبلی چې یو بوت چې چا جوړ کړی دی دا زما خالق دی، د کائنات جوړ کړي دي او زه د عبادت کوم، چې کله په خپله جوړ شوی دی، په خپله معصوم دی، په شکل د ضرورتونو په خپله ضرورت لري چې پاک شي، هغه باید حفاظت وشي، په کوټه کې وساتل شي. نو څنګه دا رب دی چې زه د هغه حفاظت کوم او دا زما حفاظت نشي کولی. نو د غربي نړۍ او همچند شرقي نړۍ په هندوستان او په نور ملکونو کې د اختلافات د ساینس او د مذهب ډېر زیات شول. نو همدې دپاره الحاد یو ډېر غټ ترقي وکړه. د لومړی ځل دپاره د لغات چې الحاد ولیکل شو په یو کتاب کې و ثبوت د عیسویت حقیقت دپاره، او هلته یو چپټر ورته ورکړل شوی و چې ایتیزم په نوم باندې. د دې ځای نه دا بڼه شروع شوه او نن سبا چې دی تقریبا 40% اروپایان ځان ته ملحدین وایي، د یو رب سره ځان نه یوځای کوي. په همدې ډول کې په سعودي عربیه کې 15% سعودي خپله سعودیان چې دي ځان ته ملحدین وایي، الله ردی او د الله خلقیت نه مني. چې که تاسو 15 میلیون د هغوی نفوس وګورئ او 15% پرې واچوئ، تقریبا د 1,15,000 ډېر نفوس راځي. دا واقعا یو غټ نمبر دی. په همدې شکل نورت امریکا کې ډېر خلک ځان ته ملحدین وایي او الحاد په ډېر قوي خپرېدو باندې دی. په خپرېدلو وروسته جنګ جهاني اول دویم نه ډېر قوي شول. متاسفانه چې خلکو د غربي سیاستونه تطبیق کول او په هغه کې الحاد ډېر هم خپور شو. په همدې شمول باندې په سعودي کې 19% خلک ځان مذهبي نه ګڼي. که زه ته لنډ ووایم چې الحاد یو وروسته د اسلام نه کولی شي چې یو دین ورته ووایو چې هغه ډېر زیات په قوي په خپرېدو باندې دی. ځکه الحاد ته دا لازم نه ده تا باندې چې ومني، بلکې تا باندې د خپل کوم دین چې دا د باندې ردی او د اټومیټیکلی یو غیر مستقیم ډول باندې تا باندې دا مني چې الله حقیقت نه لري او الله وجود نه لري او د دې لپاره موږ انسانان آزاد دي او موږ خپل انتخابونه کولی شو. او دا نظریه دوی ته اجازت ورکوي چې وکولی شي ډېر غیر انساني کارونه سره وکړي. موږ به انشاءالله راتلونکي سبا ته موږ دا باندې بحث وي چې که څه شی که راځي که د الحاد نظریه ومنو نو موږ به کوم نتیجې ته ورسېږو. که موږ بیخي الله سبحانه وتعالی د عکس نه وباسو چې دا زموږ خالق نه دی، نو بیا به موږ کوم نتیجې رسېږو. زما په نظر باندې ده ته ډېره کم عقیده پکار ده چې الله وجود لري، بلکې ده ته زیات عقیده پکار ده چې ته ووایې چې الله بیخي وجود نه لري. نو الحاد شروع شو ډېر نږدې وخت کې او همچنان دا د اول نه په غرب کې نه و، بلکې د 14 15 پیړۍ خواته خصوصا 19 پیړۍ خوا ډېر زیات خپور شو. نن د په غرب کې نور نه شي خپرېدو دی. هغه علت دا دی چې متاسفانه چې میډیا غربي انفلوئنس ته باندې انشاءالله اخري په همدې باندې بحث وکړو وروسته چې ولې الحاد په خپرېدو دی، ولې خلک قبلوي. په 21مه پیړۍ کې یو نوی سلسله شروع شوه چې هغه ته وایي نیو ایتیس موومنټ ته ویل، یا نوي ایتیستان. هغوی ډېر زیات د ساینس نه خبرې نه کولې، بلکې ډېر جذباتي
خبرې وي چې تقریبا د اتیسانو سپیکران په نامه یادېدل، د دوی پیغمبران په نوم یادېدل، او کوم کس به چې الحاد قبلو د دوی ادرس ورکو، څنګه چې موږ په قرآن ادرس ورکو، د سنت ادرس ورکو، دوی به دې ادرس ورکو. او په دې ډله کې مشهور تقریبا 100 کسان دي چې بعضې یو پکې وفات شوی دی، څه پکې ژوندي دي، چې په هغه جمله کې ریچز ډوکن دی، بایولوجست سیم هاریس دی، پروفیسر لورن کراوس دی، هیچن دی، او په دې جمله کې نور هم دي، خو دوی هغه ډول دي چې د ایتیزم تقریبا سپیکران او پیغمبران یادېږي. راځئ دوی نظریات وورو او دوی جوابات هم چلته ووایو. امید لرم چې دغه مسایل تاسو ډېر جنجالي نه وي. هغه زه کوشش کوم ډېر په اسانه الفاظو تاسو ته ووایم تر څو تاسو پوه شئ. زه پوهېږم دا زموږ د افغانستان جامع خبرونه لږ زره لرې دي، خو لیکن دا موږ ته په کار دي چې وکولی شو د دین دعوت وکړو، خلک د دوی په افکاراتو باندې پوه شو، موږ ته جوابات ولرو او د دوی نظریات او تاریخ نه موږ خبر اوسو. همیشه دپاره چې د یو چا تاریخ نه خبر نه یې نشي کولی چا سره صحیح خبرې وکړي. نو راځو انشاءالله د دغه د دوی پیغمبرانو باره خبرې کوو. دوی ته زه ول دوی پیغمبران وایم ځکه د دوی ساینس باره کې خبرې نه کوي، بلکې ډېر زیات فلسفي اف ساینس چې چا لوستی دی هغوی په دې پوهېږي چې دوی ډېر زیات نطاقان دي، سپیکران دي، نه په خپله ساینټسټان. ځکه چې کوم بحث دوی کوي هغه د بنیاد د ساینس نه دی بلکې جرنالیزم دی او غواړي خپل کتابونه خرڅ کړي. همدا دلیل دی چې ډېر زیات کتابونه د دوی بیسټ سیلرز وي په نیویارک او په نورو ښارونو کې. راځو نظریات یې وورو. د ریچز ډوکن عمومي نظر دا دی چې هغوی کتاب هم لیکلی ګاډس ډیلوژن. ګاډس ډیلوژن معنا څه دی؟ د الله وهم یا د الله دروغ. د دې کتاب کې د مختلف خبرې کړي دي. هیڅ یو ملحد په 100% ډول باندې د مذهب په خلاف کوم جنگ نه ده شروع کړی، یعنی کوم جهاد یې نه ده کړی، کوم جد و جهاد یې نه ده کړی، لیکن دوی نه فقط چې د ده دلایل ولټوي، کیدای شي دلته الله وي، وجود ولري او موږ باید د هغه عبادت وکړو، بلکې دوی ټول 100% انرژي په دې مصرفېږي چې مذهب دروغ دی، مذهب هیڅ حل لاره نه لري، مذهب فساد جوړوي، مذهب هیڅ نه دی بلکې بدبختي انسانیت ته ده، بلکې بدون د مذهبتوب نه ژوند بهتره دی. دا موږ وروسته په راتلونکي بحث باندې کوو چې بدون د مذهب نه ژوند څنګه موږ کولی شو، لیکن لنډه وینا دا ده چې دوی دومره زیات یعنی جذباتي دي چې بعضې وخت کې مسلمانانو ته هم بدې خبرې په خپل په ټویټر اکاونټونو کې لیکي. پروفیسر هیچن څه شی وایي؟ هغه زیات دا وایي چې مذهب د انسانیت دپاره یو زهر دی. لکه څنګه چې انسانیت دی په یو غذا ده، په هغه کې یو شی واچوئ، هغه غذا ټول خرابېږي، زهر پکې واچوئ، چې کله ته د مذهب د انسانانو تعریف ته رادن نه کړي نو ټول انسانیت بربادوي. اوس سوال دا دی چې ولې خلک الحاد قبلوي او ولې الحاد دومره خپرېږي؟ حتی په افغانستان کې هم زما په ریسرچ مطابق باندې تقریبا 100,000 کسان دي چې هغوی ځان ته ملحدین وایي، بلکې فعالیت کوي د اسلام په خلاف باندې او کار کوي، او په همدې ډول باندې ډېر خلک متاثر شوي دي همدې نظریاتو نه. راځئ د دلایل انشاءالله ولولو. اول دلیل دا دی چې عموما ډول سره د غربي کلچر کې خپروال راغلی دی، خصوصا په دې خوله رسنیو کې چې غربي کلچرونه زیات شوي دي، کپیټالیزم، ډیموکراسي، سیکولرزم زیات شوي ده، او دوی ټول ورونو خویندې دي. الحاد د زه لکه خپل نفس چې عبادت کوي، نو خپل نفس ته ډېر په اسانه قبلولی شي، د اولین وجه ده چې خلک ډېر زیات دغه شوي دي. دویم ټیکنالوژیکل اډوانسمنټ دی. ټیکنالوژي دې معنا نه ده چې حتما الحاد ته زیات قدرت ورکوي، نه، د معنا دا ده چې مثلا زه موبایل لرم، آیفون لرم او ټیکنالوژي لرم، نو زه کولی شم چې ډېر زیات ویډیوګانې وګورم، هغوی سره خبرې وکړم، د هغوی کلچر نه متاثره شم او زه غواړم چې همغه شی شم. زه اکثر ورونو ته دا مثال ورکوم، زه غواړم دا مثال زه بیا تکرار کړم. ګورو نو خویندو، دا الحاد نشي کولی چې زموږ د ژوند بنیادي پوښتنې جواب کړي. د دې دا معنا ده چې ته په یو کوټه کې راویښ شوې او یو ځل دی، ما تاسو مخکې مثال درکړو که ته یو احساس وکړې کوټه کې، او په دې کوټه کې هر رقم شیان شته دی، میوې شته دی، د هر رقم سهولت شته دی، ته به هېڅکله د کوټې د سهولتونو نه خوند وانخلې، بلکې بنیادي ژوند پوښتنې به خپل جواب کړي چې زه چا جوړ کړی یم، ولې جوړ کړی یم، زما د ژوند مقصد څه شی دی او زه چیرته ځم. نو الحاد دا مهم پوښتنې نشي جوابولی، بلکې موږ ته کیدای شي چال راکړي، یا مثلا چې کپیټل زموږ ته چال راکړي. ټیکنالوژیکل اډوانسمنټ دا معنا نه ده چې مسلمانان په ټیکنالوژي کې اډوانس نه دي، ماشاءالله دي. تاسو ګوګل کې سرچ کوئ، اولین ماډرن ساینټسټ تاسو به ابن الحیتم راشي، نه کوم جان پیټر او لوک کوم دا ورته رانشي. یعنی مسلمان کې الحمدلله بنیادي میتھمیټکس تاسو کوم ګورئ، دا موږ تفصیلي خبرې کوو د اسلام او ساینس نور موضوعاتو باره کې، لیکن لنډ مطلب زما دا دی چې
د دې معنا نه ده چې ایډوانس ټیکنالوژي ته لرې دې دپاره باید الله رد کړي. نه، ستا ایډوانس ټیکنالوژي بیا هم د ژوند بنیادي پوښتنه نه جوابوي. که ته مثلا ایډوانس کلچر یا پیسې لرې، ته نشي کولی چې الله نه ته لرې شي او یا وکولی شي دا د مهم پوښتنې ته جواب کړي. هغه جواب اوس هم پوښتنې لا جوابه دي. دویم چې خلک الحاد ته ډېر ځي، د خپل د دین معلومات ډېر کم لري. چې کله ته د دین معلومات کم ولرې نو ته هر نظر قبله هم. دې دپاره دا پروګرام ډېر زیات مهم دی چې تاسو تر اخره وګورئ، څو پورې پوه شئ چې اسلام څه شی دی. اول اسلام بهتره دی نور د ادیانو نه، او خصوصا د نور افکاراتو نه چې اوس نن سبا جوړ شوي دي، او یو پکې ملحدین دی. یو بل دلیل چې ډېر زیات خلک الحاد طرف ته مخه کوي هغه دا دی چې بعضې انسانان دکې لږ زره جذباتي او شخصي دلایل دي چې بعضې انسانان متاسفانه اسلام د خپل ګډ ته استفاده کوي. مثلا یو خور د یو کور کې واده شوې ده، هغه باندې خاوند ظلم کوي، په هغه باندې لیور ظلم کوي، په هغه باندې خپل ټول فامیل ظلم کوي. هغه ته دا ویل کېږي چې ته باید د خپل لیور احترام وکړې، ته باید د خپل خسر احترام وکړې، ته باید د خپل خاوند وهل ومنې. نو دا ښځې ته دا غیر منطقي ده چې څنګه دا اسلام دی چې په ما باندې ظلم کېږي، زه په سکنجې لاندې یم او ما ته دین وایي چې هېڅ خبره نه ده، ته باید دا ومنې. نو دې دا هم چې دا غلط استفادې د دین نه خلک د الحاد ته مجبوره کړي دي او الحاد طرف تللی دي. نه چې دوی سره عقلي دلایل وو چې ولې دوی الحاد ته تللی دي د عقلي دلایلو دپاره، نه بلکې شخصي او د ژوند تجربو نه بعضې هم الحاد طرف ته تللی دي. انشاءالله دوه درې مثال نور هم ورکوم. د مثال چې زه غواړم ولې دا مثالونو باندې ډېر زیات فشار راوړم، هغه دې دپاره چې متاسفانه زموږ بعضې ورونه خویندې نه پوهېږي چې موږ ولې باید چا باندې اسلام په زور تطبیق نه کو، اسلام د خپل شخصي ګټ ته استفاده نه کو، د چا باندې ظلم نه کو، نوم ته اسلام ور نه کو. ځکه نتیجې دا ده حتی په مدارسو کې ماشومانو باندې په یو بېمانه غیر انساني وهل په یو وړو وړو مسایلو باندې چې ته خو څنګه تنبلې، دا اسلام دی، زه ستا استاذ یم، زه تا ته قرآن وایم، دې دپاره تا زه وهلی شمه، سرچپه ماشومان ځوړند کړي دي. دغه ډېره مهمه مسله ده. بل یو دلیل چې دا کیدی شي چې متاسفانه د انسانانو محدودیتونه نه پیژندل. یو عالم یو انسان دی، هغه اشتباه هم کولی شي. دوی ټول اسلام د یو عالم پورې تړي. که یو عالم ماشاءالله نن ښه دی، سبا هغه باندې شیطان غلبه وکړه، هغه یو غلط کار وکړو، دوی څه شی وایي بس دا ټول اسلام داسې دی، نو دې دپاره اسلام پرېږدي او الحاد طرف ته لاړ شي. بل دلیل چې خلک ډېر زیات الحاد طرف ته ځي هغه اجتماعي پرشر دی. ته احساس وکړو ورونو خویندو چې زما یو ملګری ما خواته راغی، هغه ماته وویلې چې ګرلفرینډ لرل دا خو یو قسم فرض دی. مې ولې؟ ځکه وایي هر سړی لري، هر سړی هم دا عمل کوي، زه ولې ګرلفرینډ نه لرم؟ نو دته دا د اجتماعي پرشر پر راغی، سوشل پرشر ته وایي چې د باندې دا فشار راغی اجتماعي چې هر سړی په اجتماع کې په همدې ډول باندې دی، نو زه ولې نشم؟ نو چې ته کله هر سړی ګوري، ستا دوستان، خپلوان، یا مثلا ښار کې هر یو سړی د الحاد عقیدې طرف ته روان دی، چون الحاد عقیده د نفس سره ډېر زیات هماهنګي لري. هر څه چې کوي هغه کوه، پښتنه نشته دی، غلا کې، لواطت کې، شراب کې هیڅ کوم سوال نشته دی. نو دې دپاره هغه ځوانان چې نوي شي هغوی د خپل نور دوستان وګوري، دوی هم د عقیدو ته ښه ښکاره شي او هغه طرف ته لاړ شي. په شمول د ریچز ډوکن او پروفیسر لورن کراوس او همچنان چارلز ډارون چې ډېر زیات دوی اګنوسټک شول یا ملحدین شول، هغه عقلي دلیل نه بلکې جذباتي دلیل نه. ډېر خلک په دې نه پوهېږي چې ولې الله سبحانه وتعالی بعضې اعمال ته اجازه ورکړې ده. مثلا ولې یو ماشوم مړ کېږي، یو جنۍ باندې تجاوز کېږي، په افریقا کې خلک وږي دي، په افغانستان کې غربت دی، په همداسې نور مشکلات دي، ولې الله یې غور نه کوي؟ نو دغه حکمت هغوی نشي کولی چې سره پوه شي، سوالونه جوابونه لاس سره وړي یا په خپله پلټنه وکړي، احساسات پرې غلبه وکړي، دوی عمده ډول سره بیخي اسلام رد کړي او د الحاد نظریه خپله کړي. بدون د شک موږ په دې نظریو باندې خبره کوو، لیکن زیاتره که تاسو ملحدین سره خبرې وکوئ، زما به مشوره دا وي چې تاسو سره ډېر زیات عقلي بحثونه مه کوئ، بلکې پوښتنه ترې وکوئ چې څه دلیل شو تا ته چې ته اسلام پرېږدې یا مکمل الله رد کړې. ځکه الله ردول داسې نه دي چې زه الله نه منم یا الله ردوم، دا امکان نه لري منطقي ډول باندې. که زه تا ته ووایم چې همدا اوس ته تلویزیون ګورې، نو ته تلویزیون پیژنې، ځکه پیژنې. که تا ته زما لاس کې قلم دی، ته نه منې. ولې نه منې؟ ځکه ته قلم پیژنې. چې زما لاس کې قلم نشته، ته وایې چې قلم نشته، ځکه ته قلم پیژنې. که ته کله الله ردی،
نو ته باید الله وپېژنې د نه مخکې چې رد کې. دا بنیادي منطق دی. ته څنګه منطق راوړې چې زه قلم نه پېژنم زه قلم ردوم؟ دا منطق نشي کېدلی. که ته الله را دی ته باید الله وپېژنې. نو دوی اکثر ډول باندې غلط خدایان پېژني. تاسو مخکې ما وویلې څوک انسان ته خدای ووایي دوی دا خدای کېدی نشي. دوی کوم خدای پېژني کوم چې د قرآن په سورې اخلاص کې دی. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دغه تعریف د خدای که دوی ته وشي دوی به هیڅ کله الله رد نه کړي. دوی کوم خدایان ردوي کوم چې باطل دي، کوم چې یو بت ته ویل کېږي، یو انسان ته ویل کېږي، یو ونې ته خدای ویل کېږي، سپوږمۍ ته خدای ویل کېږي، اور ته خدای ویل کېږي. نو دوی وایي د دوی په فطرتن فطره څه شی ده؟ فطره د انسان داخلي جوړښت دی چې موږ حقیقت پیژنو. نو موږ د الله حقیقت پیژنو چې دا الله کېدی نشي. نو دوی ته وایي چې خدای دوی اتوماتیک رد کړي. نو چې کله دوی ته انشاءالله ته صحیح د الله تعریف وړاندې کړي دوی الله ومني. لیکن دا نور جذباتي یا تجربه‌ي علتونه چې وي یا خواهشاتي علتونه چې وي دغه علتونه دوی فطرت مخ ته راشي او د دوی نظر په ګرد باندې کړي. دوی نشي کولی په حقیقت صحیح سره وګوري. نو دا ډېر لازم دی چې موږ د دوی پوښتنې صحیح جواب کو. انشاءالله به تفصیلي دا پوښتنه جوابوم چې الله سبحانه تعالی رحمان الرحیم دی. نو بیا ولې په جامعه کې متاسفانه غربت دی، قتل دی، ولې الله غور نه کوي؟ دا د باندې موږ انشاءالله خبرې کوو او سبا ته به موږ په دې موضوع خبرې کوو چې د الحاد د لاندې ژوند به څنګه وي. امید لرم دې پروګرام تاسو ګټه اخیستې وي. تر بلې خپرونه پورې زه د الله په امان کې سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.